خپل چې کوم دلته کې صوبه کې یا په موږ علاقه غیر کې چې کوم امن امان حالات ته موږ کوشش دی د وفاقي حکومت هم دا کوشش دی چې امن لپاره د خبرې وشي او خبرې روانې دي او موږ ټول په دې سپورټ کوو چې امن صرف د خبرو باندې راتلی شي جنګونو باندې امن نه راځي موږ څومره چې د صوبایي حکومت نه او وفاقي حکومت نه کېدی شي موږ ټول په دې باندې توجه ورکړې ده چې د ملک حالات دې ټیک شي ځکه د ملک اکانومي امن سره تړلې ده د ملک خوشحالي په امن سره تړلې ده او د ملک ترقي د هر څه چې یو ملک امن وي نو هلته نه ترقي راتلی شي نه خوشحالي راتلی شي زموږ پوره کوششونه روان دي چې په دې ملک کې او افغانستان کې زموږ راشي نن افغان سفیر صاحب موږ مخکینی ملاقات و موږ یو بل نه څه غواړو نه موږ یو بل سره تعاون کوو او موږ کوشش دی چې موږ دوی سره تعاون وکړو دوی تکلیفات چې موږ واورو چې موږ هغې حل کړو چې زموږ کومې مسلې دي هغه موږ دوی سره ډسکس کړو او هغې نه خبر شي او موږ باامید طریقې سره کینو اوس هم یو څو خبرې موږ ډسکس کړې او موږ دې ته فارموله جوړه کړه چې موږ هره میاشت افغان سفارتخانې سره رابطه کوو او یو بل چې کوم مسلې دي هغې د حل لپاره به لار راباسو دا مخکینی ملاقات و هسې خو موږ کونسلر صاحب سره ملاقاتونه شوي دي خو انشاءالله دا سلسله به جاري او کوشش به مو دی چې افغان او پاکستان حکومت درمیان چې کوم خلیج جوړ دی یا څه مشکلات دي چې هغه موږ زر نظر حل جناب پرویز خټک صاحب نه د زړه د کومې نه مننه وکړو چې موږ ته هرکلی وویلې او ډېر لطف یې وکړو د دوی د مېلمه پالنې نه د ډېر تود هرکلي نه د زړه د کومې نه مننه کوم او غواړم چې یو څو ټکي ډېر روښانه کړم اول دا چې په دې ملاقات کې د جناب وزیر اعلی صاحب سره موږ خبرې ډېر په روښانه ډول باندې او په ډېر پوره وضاحت باندې وکړلې او زموږ ترمنځ پوره اتفاق نظر موجود ده په دې باندې چې د افغانستان او پاکستان خلک د یوې سیمې خلک دي مشکلات یو دي تاریخ یو د ژبه یو د دین او مذهب سره یو دي او ګټه او تاوان سره شریک دي نن که په افغانستان کې بې امنیتي ده نن که په پاکستان کې بې امنیتي ده دا د دواړو هېوادونو د خلکو دپاره یوه ستونزه ده یو تکلیف ده